ملګرو ته 2 ورځې په ټولنیزه رسنۍ د نغمې پخوانی میړه منګل د ژړا عکسونه لاس په لاس کیږي. خلک وایي چې نغمې ژړولی ده او د نغمې یادونو او د نغمې ښایست ته ژړا وروستې ده. او همدارنګه ورسره د نغمې زوم تکړه سندرغاړی شفیق مرید په هکله هم ځینې اوازې دي چې د نغمې کوم یو راز یې منګل ته ویلی دی. ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو او د اصلي راز او حقیقت ځان خبر کړو. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. رښتیا خبره ده چې عاشق له خپلې او مین له خپل جانان هیڅ وخت نشي لرې کېدی، چې دا خبره اوس منګل هم ثابته کړه. د پښتو ژبې د نامتو او ښایستې سندرغاړې پخوانی خاوند منګل چې د دواړو ترمنځ څه موده مخکې طلاق شوی و، تېره ورځ په یو ټلویزیوني خپرونه کې په چیغو چیغو ژړل. هغه دغه خپرونه کې خپل ځینې شعرونه وایي چې د وروستي شعر پر مهال یې ساه بندیږي او په چیغو چیغو ژاړي، چې دغه ویډیو په ټولنیزه رسنیو کې لاس په لاس شوې ده. نغمه او منګل چې سره څو وخت مخکې بیل شوي وو، نو له هغه وروسته بیا منګل په خپله یو مرکه کې بیرته د نغمې ډېرې یادونه کړې وه او په هغې پسې خپل خفګان ښکاره کړی و. تېرو ورځو کې د نغمې یوه نوې سندره ربابي ملنګ راشه هم خپره شوې ده، خو هغې خپل پخوانی ملنګ منګل په ژوندۍ خپرونه کې په خپلو یادونو ژړاوه. نغمې او منګل د واده ډېر کلونه تېر شوي وو. دواړو د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی دی چې ډېری وخت یې ګډې سندرې هم ویلي دي او همداراز سندرې په هر هغه ځای کې اورېدل کیږي چېرته چې په پښتو ژبه خلک پوهیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم دا موضوع لاس په لاس شوې ده. د یوسفزي په نوم یو کس نغمې ته په اشارې لیکلي چې سړی دې ډېر کړولی دی، د نر اوښکې په اسانه نه راځي. هغه همدا راز په خپلو خبرو کې لیکي. د شعر ویلو وخت کې ستونی بغز ونیوه. ځینې واقعیتونه خپله ځان ښیي. د لومړي ځل لپاره مې منګل دغه حالت کې ولیدلو. د عشق درد یې په خبرو کې فرارې وهي. انسان باید ترحم ولري. ښځو ته وایم چې دا ځینې تاسو هم خورا بې رحمه مخلوق یاست. خو لیکوال او سیاسي شنونکی عصمت قانع هم بیا په دې تړاو لیکل کړي دي او وایي چې نغمه به څه وي چې منګل وژړوي. هغه وایي چې منګل نغمې نه دی ژړولی، بلکې د پښتنو دغه حالت ژړولی دی چې اوس هم ورته هنرمند ډم ښکاري او په سپکه ورته ګوري. درنو لیدونکو که چیرې مو لا تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ.